السلام علیکم ګرانو دوستانو. ډیر ملګري میسج کوي چې موږ ته هر کله د 5 ټلیفونو پورې زیات ټلیفونونه نه راځي، 5 ټلیفونونه له وطن له خوا چې راسي په وایمو باندې هاتي بیا کمپیوټر غږیږي پوه شوې. نو هغه څرنګه موږ هغه مشکل حل کړو. نو کله چې دا 5 ټلیفونونه سره راځي هغه په $4 باندې د میاشتې دی، کوم چې آن لیمیټډ چې هر څو ټلیفونونه راځي، کوم چې مخکې وو کمپنۍ اوس قیامت کړو په $6 کړو پوه شوې. نو هغه څرنګه موږ له $4 $6 ته واړو چې ټول ټلیفونونه وطن له خوا چې پرې راسي. اول به تاسې وایمو ته ولاړ شئ پوه شوې. وایمو سیم خلاص کړه، هغه بعد به دا سیم نقشه ووهئ پوه شوې، کوم چې نمبر د افغانستان کې کاروي دلته چې رالاستئ انفو به وکړئ، دا انفو مو وکړئ کړه. دغه بعد به راسئ دغه $5 چې کاروي پوه شوې، دا 5 کالر چې کاروي وبخښئ ډېر 5 کالر به دا رقم وکړئ کړئ. په دوجه کې دا 5 نمبر به سیب وي پوه شوې. کوم چې تاسې ته ټلیفونونه د وطن لخوا چې راغلي چې کوم نمبر باندې ټلیفون راسي هغه نمبر دلته کې سیب کېږي. ما 4 نمبره کې سیب دی، یو نمبر لا پاته هم ده پوه شوې، یو بل څوک هم لا ټلیفون راکړی سي. نو 5 زیاته د بیا ټلیفونونه نه راځي ځکه چې د $4 وال دی ماول. نو له هغه بعد به دغه اوس تاسې کته اپګریډ نمبر دا به وکړئ پوه شوې. هغه بعد به دغه 6 وکړئ، کوم چې $6 د آن لیمیټډ کالینګ نمبرز دا به وکړئ. دلته کته لیکلي آټو رینیو ایوری 30 days فار $6. نو که تاسې غواړئ چې دغه په خپله باندې رینیو نسي راځي میاشت کې بیرته $4 تړوئ، نو هغه سیسټم خو بند خلاص نه ده. ما سکوي چې دا به ټیک مارک به بیرته خلاص شي، خو نه چې کله تاسې 10 ورځې پوره سي راځي میاشت کې بیا دغه سیسټم پوره کولو ته ضرورت نشته. چې یو وار یې کړي 2 میاشتې ته خالي $6 جمع کوئ ته په خپله کمپنۍ کټ کوي. نو ته به دغه هغه کوي دغه آټو دغه کوم نیکسټ به پسې ووهئ. هغه بعد کوم په وایمو کې بیلنس وي دا سر وال به ووهئ، که له پیپل ور جمع کوئ دا منځ وال به ووهئ، که له کارډه چې ور جمع کوئ دا لاندې وال به ووهئ. نو که کوم مشکل وي له دغو باندې نه پیدا سي نو کامنټ کړئ چې دغو باندې بیا زه ویډیو ته جوړوم چې څرنګه ور جمع کېږي. د ما په وایمو کې نمبر دا سر وال دا به دا اوکې کړم، نیکسټ به ووهږم، څرنګه پی ووهږم $6 به راچ کټ کړي. نو زه ضرورت نه ورته لرم د ما دا $4 وال اوس چلیږي، دغه تر 5 زیات ټلیفونونه ماته نه راځي. نو 5 نمبر و چې مطلب 5 ټلیفونونه خالي نه 5 رقمه نمبر و چې پوه شوې. نو دا پیسې ووهئ ته به $6 ته واوړې. نو کله کله د ډېرو ملګرو دغه کوم ځای چې ده دا $5 مثال دا سیم کارت ته ولاړاستئ انفو چې ووهئ دا $5 نه ښکارئ. په هغه صورت کې به تاسې پوره وایمو به بنده کړئ، موبایل به م ریسټارټ کړئ، بیرته بل سره چې ورسئ نو په هغو ټایم کې به تاسې دغه 5 کالر ښکاره کړئ. د اکثره وخت کله چې تاسې دا $5 چې کټ کړي سي یوه یا 2 ورځې په سیم کې پاته سي، مطلب اتې ورځې ختمېږي، په هغو ټایم کې هم دغه نه ښکارئ. نو کوشش کوئ سر کله دا $4 چې کټ کړي له اولې تر 15 ورځو په منځ کې دغو $6 ته یې اړوئ، مثال د آن لیمیټډ ټلیفونو ته یې اړوئ، اتې بیا دغو مشکل سره نه مخ کېږئ. نو د آن لیمیټډ ټلیفونو څخه واړوئ اتې به تاسې کوم چې مشکل یا 5 ټلیفونونه چې راکړلو هغه مشکل به هغو زیات ټلیفونونه چې نه راکړلو، کوم چې په کمپیوټر غږیږي د هغه مشکل به مې حل سي. نور که کوم مشکل و له په هر سیسټم باندې نه پیدا سي، له $10 ته ضرورت و په یو وار باندې $1 اخلي، له وطن نمبرو ته څنګه پیسې ولېږو. زه دلته خپل نمبر ورکوم د واتساپ، نو تاسې کولی سئ ما سره واتساپ کې رابطه ونیسئ. او بل دا کومه پاڼه چې د پښتو آل ټیپس دغو کې ما په ډېرو شیانو ویډیوګانې جوړې کړې دي، نور په راځي وخت کې به ویډیوګانې درته جوړې کړم. نو تاسې کوشش وکړئ دغه پاڼه سره شیر کړئ، سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ سره پوه شوې. نو زه چې هر کله ویډیو راچوم هر وخت دا ویډیو پورته کوم چې هغو نه تاسې یو شی زده کړئ، کوم مشکل چې مې هغه مو حل شي. نو انشاءالله کوشش کوم مسافر ورونو لپاره چې هر وخت د کوم مشکل هغه تاسې کامنټ کې هم راته کولی سئ، که نو زه واتساپ نمبر ورکوم په هغه واتساپ نمبر باندې تاسې میسج راته کولی سئ. کال مه کوئ، ډېره بښنه غواړم، خالي میسج کوئ بس. زه هر وخت فارغه سمه انشاءالله تاسې ته به زه په خپل وخت باندې جواب درکړم. نور م په الله سپارم، که کوم مشکل و تاسې کته ماته کامنټ کولی سئ.